راتلو تدی لبیک ویو مونگ وارا مسلمانا اے شہر رمضانا اے شہر رمضانا چینا د ثوابونو خزان د پسرلی موسم ښکلې هوا د روژې مبارکه میاشت او د عامه امن ریاست منصوبینو ژمنتیا خپلو دندو او مسؤلیتونو ته راتلو تدی لبیک ویو مونگ وارا مسلمانا اے شہر رمضانا اے شہر خلکو ته یې امنیت راوستی. دوی وایي چې ولس ته خدمت کول دوی ته ویاړ دی. ویاړم چې د روژې مبارکې میاشت کې د خلکو خدمت کوم. د عامه امن او نظم ټینګښت زما دنده ده. د عامه امن سرتیري ولاړ دي. سیار چک پاینټ یې اچولی. د خلکو چې په هغه لار تګ او راتګ کوي پوښتنه یې کوي. د روژې مبارکه ورځ ښکلې دي. سوال دی دا د امنیت څنګه دی؟ په لاره خو به څه مشکل نه وي درته. د چک پاینټونه خو به هم تاسې نه متاثره کې ورسلطان کې خو به هم نه څوک خو به تکلیف کوي هم نه. بس خیر شي. السلام علیکم. سوال دی وروره ښې جوړې د کوم ځای څخه راغلی؟ سوال دی د روژې څه سره کوم؟ سوال دی امنیت څنګه دی؟ د چک پاینټو څخه به تنګ نه وای؟ څه مشکل خو نشته؟ دی بخیر باشه ښه ورځ. موږ الحمدلله چک پاینټونه لرو او شپه ورځ ګزمیم کوو. موږ د ملت شپه ورځ د ملت په خدمت کې یو او چې دوی خپله روزانه زندګي مخته یوسي. ولسونه هم د روژې مبارکې میاشتې په لړ کې د امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول د عامه امن منصوبینو له کړنو خوښ دي. روژې مبارکې په دې ورځ باندې زه له خپل دوو ماشومانو سره د قرغې په طرف راغلو چې ډېره ښایسته هوا ده او امنیتي وضعیت هم له پخوا نه ډېر ښه سوی ده. مخکې به په بعد له 8 بجو د شپې خلک په کابل ښار کې نه سوی ګرځېدی څه چې قرغې ته راسي. دلته بې له نورو مسایلو نه غلاوې ډېرې وې. امنیتي وضعیت بیخي هغه وخت کې ډېر خراب و. اوس فضل د خدای ده تاسو وینئ چې د قرغې چې غرنۍ ساحه ده ډېر له ښاره لرې ساحه ده مګر خلک راځي سیل ته تفریح ته راځي او کوم مشکل نشته امنیت له نگاه نه. یه بند قرغه به خاطر تفریح آمدیم. انشاءالله از وقتی که امارات اسلامی آمده در افغانستان بسیار وضعیت شهرها همه چیز بسیار خوب است. د چک پاینټ په لړ کې کله چې وخت روژه ماتي ته نږدې کیږي د عامه امن منصوبین خلکو ته د روژه ماتي په موخه چې په لاره دي اوبه او خرما ورکوي ترڅو دوی خپله روژه ماته کړي. د ماښام په اذان سره دوی هم راټولیږي او خپله روژه ماتی کوي. د روژه ماتي وروسته د ماښام لمونځ کوي او خپله دنده د خیر په دعا سره پای ته رسوي. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.